د حجاب په اړه د طالبانو تازه فرمان او د شیخ سراج الحق څلور ځوابیه زبردستي خبرې هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. شیخ سراج الحق هاشم لیکلي په دې خبرو کې یو څو مغالطې. لومړی ویلي دی چې د حجاب کوم تعریف چې موږ وړاندې کوو 99 سلنه افغان ښځمنې داوطلبانه تعقیبوي. پوښتنه دا ده چې د 99 سلنه نسبت مو له کومه راوړ؟ تاسو خو ویل چې د نجونو د ښوونځي لباس مناسب نه دی، نو اوس مو څنګه ویلي چې 99 سلنه با حجابه دي؟ دا دعوه مو دروغ ده او که هغه داسې شمیرې چې د یو دولت له یو لوړپوړي جهت لخوا شریکیږي باید علمي ابزارو ته تکیه وي، نه اخوندي اټکلونو ته. او بیا چې ستاسې په خپل اعتراف 99 سلنه ښځې محجبې دي، نو په دې ولس باندې ستاسو د خلکو مقرر اخلاقي بې بندوباره تورونه لګول د څه لپاره؟ بنده دا وروستی کال په وطن کې وم، له ارګ نیولې د دولت په وزارتونو او د کابل ښار په شمول د نورو ولایتونو په لوی ښارونو کې مې یوه بیټیکي ښځه په نامناسب لباس کې ونه لیده. نه وایم چې نه به وه، خو ما نه ده لیدلې، داسې حال کې چې په قصدي ډول مې دا موضوع ذهن کې حاضر وه. نو تاسې د کوم ملت په مسلمانولو، فتح کولو، پاکولو او له سره په اسلام کې داخلولو پسې راخیستې؟ حقیقت دا دی چې تاسې د خپلو فکرونو، نفسونو، اخلاقي روشونو او اعمالو پاکولو ته اړتیا لرئ. دوهم، د حجاب تعریف سم وړاندې شوی، خو په ډولونو کې بیا د حجاب لپاره څادري یا توره جامه شرط کړي چې په دې کې هیڅ دلیل نشته. هره جامه او د هر رنګ جامه چې ساتره وي هغه حجاب دی. دریم، د امام صاحب د مذهب په خلاف د مخ پټول ضروري بللي او علت یې فتنه ښودلې. پوښتنه دا ده چې فتنه دلته څه معنا؟ که معنا دا وي چې ښځه په امن کې نه وي او له ځناور صفته نارینه و خطر ورپېښېږي، نو د دوی د امنیت دعوه بیا باطله ده. او که معنا دا وي چې سړی بې لارې کېږي، نو بیا دې سړی هم مخ پټ کړي چې ښځې ونه ویني. ځکه که سړی شهوت او رغبت لري نو ښځې هم لري. که پیغامونه سره تبادله کوئ نو په سترګو کې هم تبادله کولی شئ. قرآن کریم کې د دغسې حالت د مخنیوي لپاره دواړو جنسینو ته د غض البصر یعنی د سترګو ښکته اچولو امر کړی، نه د مخ پټولو. ځینې علما غض البصر له شهوت سره تړلي او ویلي دي چې که د شهوت او رغبت نظر نه وي نو عادي نظر کې څه ستونزه نشته، کوم ته چې په دنیوي، شرعي، مباحو تعاملاتو کې اړتیا پیدا کیږي. زموږ ځینې د یخې تقوا خاوندان د کامرو مخې ته د غض البصر په ځای غض الراس کوي. اصل خبره دا ده چې جګړه، جهالت او ناوړه اقتصاد دلته له خلکو تهذیب اخیستی، اخلاق یې ور کمزوري کړي، خلک یې په جنسي لوږې او فقر اخته کړي. که ښځه سر لر ته پښو پټه هم وي نو داسې خلک شته چې پوندو ته به یې ګوري، مزل ته به یې ګوري، ښکته پورته به یې سکن کوي، او که لفظي یا فزیکي برخورد فرصت ومومي مخ ترې نه اړوي. تر څنګ یې د فقر له امله د ښځو له بېوسۍ جنسي سوء استفاده کیږي. نو د دې پدیدې عام علاج د واکمن لخوا د خلکو اقتصادي حالت رغول او له جنسي فقر خلاصول دي. همدارنګه واکمن مسؤل دی چې د عامه پوهاوي په مټ د خلکو په تهذیب او اخلاقو کار وکړي، او په دریم قدم کې د توبیخ، تعذیب او قانون سزاګانو له لارې بې تهذیبه خلک کنټرول کړي، د ټولنې مظلوم قشر ترې حمایه کړي او د تیري کوونکو پر وړاندې یې هر اړخیزه تقویه کړي، نو دا چې نور هم وکوبي او د ظالمانو رحم ته یې وسپاري. څلورم، که له یوې خوا حجاب یو شرعي فرض دی، نو له بلې خوا په واحینو کې په حجاب باندې د ښځو مجبورولو لپاره هیڅ دلیل نشته او نه د مخالفت په صورت کې کومه منسوسي سزا شته. حجاب یو تعبیدي عمل دی چې د بنده خپل ترمنځ دی، اجبار پرې ناوړه پایلې لرلی شي. هو نور خلک د لارښوونې، نصیحت، واعظ او روزنې تر بریده دخالت کولی شي، البته دا د دې معنی نه دي چې واکمن په ټولنه کې د عامې پردې او حیا خوندي کولو په موخه او د شهوت پارونکو صحنو د مخنیوي په موخه د لباس لپاره د حد ادانې ټاکلي او واضح قیودات وضع کړي چې د تخلف په صورت کې به مخالفت کوونکي ټاکلي سزا ګالي.